که د جنسي اړیکې پر مهال زر انزال کیږي نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که د جنسي اړیکې پر مهال زر انزال کیږي نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. ډېر کسان په ځوانۍ کې د زیاتې بېلارۍ له کبله اوس په ژر انزال باندې اخته دي. دوی د زړه د خلاصه جنسي اړیکه نشي نیولی. په دې ویډیو کې د همدې ستونزې د حل لارو په هکله درسره معلومات شریکوم. په انزال کې تر ټولو مهم څیز اراده ده. که چېرته یو کس په خپله اراده پوره حاکم نه وي، د لږ تخنیکونو په زده کولو سره کولی شي چې د خپلې اړیکې وخت اوږد کړي. کله چې د یوې مېرمنې سره جنسي اړیکه ټینګه کړې نه وي، کله چې د انزال وخت رانږدې کېږي نو باید انزال ودرول شي او یو څه پام غلط شي، وروسته بیا اړیکې ته دوام ورکړل شي. خو هغه خلک چې په خپله اراده واک نه لري نشي کولی د انزال په وخت کې ځان کنټرول کړي، وقفه ورکړي او د انزال موده زیاته کړي. نارینه کولی شي د ارادې د غښتلي کولو په تمرینونو سره خپل اراده غښتلې کړي او وروسته په خپله اراده او انزال واکمن شي. یو بله لاره چې کولی شي د اړیکې وخت ورباندې اوږد کړو دا ده چې د کانډوم څخه کار واخلو. کانډوم د جنسي اړیکې موده تر 25 سلنه پوره اوږده کوي. یعنې هغه خلک چې کانډوم استعمالوي په جنسي آله کې یې ډېر وخت پیدا کېږي، یعنې 25 سلنه د انسان د انزال مخه نیسي. او بل هغه خلک چې نه غواړي چې زر مېرمنې امیدواره شي یا حامله شي کولی شي له کانډوم څخه ګټه واخلي. د جنسي اړیکې د اوږدولو یو لاره هم دا ده چې خپل جنسي غړی د بې ځایه تماس او جنسي افکار او په ځانګړي ډول موټک څخه وساتئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.